پاکستان وايي د سیمې له اجماع پرته د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. دوستانو په سلامونه مو هرکلی کوم. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازی منیر اکرم وايي هیواد به هغه مهال په کابل کې د طالبانو حکومت د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت وپیژني چې په دې برخه کې به ځانګړي ډول د سیمو د هیوادونو ترمنځ اجماع وي. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو موضوع د پنجشنبې په ورځ هغه مهال مطرح شوه چې امنیت شورا افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره د ملګرو ملتونو د رسمي اړیکو ته په داسې حال کې رایه ورکړي چې هیڅ هېواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. امنیت شورا د چهارشنبې په ورځ په څلورمو رایو کې د افغانستان ماموریت د یو کال لپاره تمدید کړ. یوازې د روسیې د افغانستان د ماموریت د تمدید پرېکړه لیک ته سپینه رایه ورکړه. په ملګرو ملتونو کې دغه سفیر واصلي میبیا وایي چې د دې لپاره یو سپینه رایه ورکړه چې طالبانو ته د ملګرو ملتونو د څوکۍ د ورکولو غوښتنه ونه منل شوه.